که خپل حقانیت خپل هغه مو درته ثابته کړل چې موږ یو څوک موږ د چا دپاره کار کوو موږ خاص د الله د دین دپاره کار کوو الا اوس هم دوی بعضې دغه پچکاریګانې کوي یو بل په مغزونو کې چې دا خو داسې ده او دا خو هسې ده والله چې زر وارې نور هم راسي که تا زه په دې باندې ثابت کړم چې یوه خبره مې وفادارۍ د بل ته وه بیا راسه په ما باندې خط راکش کړه ستا زه زر خبرې په د بل په وفادارۍ دلته ښکاره کوم سرکندوم یې 200 ملکونه دې راوشتي دلته افغانان دې واخیستل په یوه دې داړل لیوني سپي دې جوړ کړي کوڅه په کوڅه دې ګرځول د دې دروازې ماتې کړه د هغه دروازې ماتې کړه ته خبرې چې تا کوم جنایت وکړه څومره خلک دې در بدره کړه بېعزته دې کړه تور تاریخ مو راته پرېښودی مننه عزیز صاحب مهرباني هغه متل ده که نه وایي ازموده را ازمودن پیش است خطا است که دا مشر یې او که هر یې وي چې د دې خلکو ته دا کوشش کوي که نه چې دا اصلاح سي او د چا خبرې او چې شی ورته ورکړي دا لویه اشتباه ده ولا که نه اصلاح کې ولا که نه د اصلاح خلک او نه ولا که اصلاح کېدونکي د دې او خالی بس په دا سر یې وویله خبره ختمه نسل باید ختم سي خیر دا اوس وګوره د ټیک ټاک د چې شیشې بدماش ته وګوره کمنټو ته ښه پام وکړم دا چې سبا سړی راونیسو خو ګیله هم کېږي نظام نه ګیله نه کوو چا نه وکړو په پکتیا کې په خوست کې دې ګیر که ومینلې چې تا په دار زړولی یي په ننګرهار کې د بله ورځ ګیر که ومینلې چې تا په دار زړولی یي یو دوه دانې وزړوه که نه هغې ویې زړوه دا دومره خطا وسو د یوه خطا دې په بله موسي یو دوه په دار وزړوه عبدالرحمن صاحب داسې کیسه ده چې دی په د افغانستان کې و 250 هېواده نور ورسره و څه ونه کړل اوس په دې کمنټو تشو کنځاو به دی څه وکړو خو نه حکومت خرابولی شي نه افغانستان تاوان رسولی شي نه خو زه مونږ هم پرې خراب کړلو نو بیا مجبوره مونږ ټیک ټاک پرېږدو دا یو کال کېږي یو کال فکس مسلسل ما پسې دا نظامیان ټول نه لري د خو نه یي زیاتره کېدای شي په نظام کې وظیفه لري تر هغو پورې نظم ډېر شي په دا اروپا کې دي ما پسې لکه سپي غاپي شپې او د ورځې را پسې هغه دلته ما پسې ډله ګرځي اختارونه راکوي یو وایي دا په شیخ پلو کوم ځای کې اوسېږي بلې په بل ځای کې روزانه اختارونه راکوي په ګروپو کې ما ته زنګونه راوایي په ګروپو کې زنګونه راته وایي یو نه ده دوه نه دي درې نه دي قسم په ماخ نه لري ګوره که زه تاسو ته د خپل د واټساپ د سکرین نه درته ریکارډ وکړم یاره الله مې د غاړې نه بندوي الله مې د غاړې نه بندوي یو 50 شپېته دانې به ما بلاک کړي او ټول نظامیان دي داسې نه چې یو نفر د هغه دي د عام خلک دي ټول نظامیان دي په دې کې زیاتره د وکیلانو مردګاوانو اولادونه هم دي په دې کې د شکریا بارکزي ورور هم زوی هم سته ده په دې کې نور هم دي دا وګوره دا هغه نفر چې لږ مخکې مې هغه نه کته کړ هغه نه مې چې کته کړ دا هغه د ګوره چې دلته ګیرې ته کنځا کې د هغه جنازه وغې چې دغه چې لږ مخکې ما ولیدله ګوره ښه زه یې اوس دلته درته وښیم چې دا کوم حرامي ده دا څو ورځې مخکې افغانستان ته هم درغلی وم دا زه چې ګیله کوم دغه وجه ده دا وګورئ دا د زه اوس درته اکاونټ درته تاسو ته واضحه ښیم چې دغه وګوره کابل ته تللی ده زه اوس د دې بل موبایل نه درته ښیم لږ صبر دې موبایل انټرنیټ صحیح کار نه کوي زه تاسو ته وښیم والله چې د دې خلکو چې څومره وخت ورته ورکوي مغومره د چا خبره د غالبي په نوم باندې کوم خوارج فتنهګر ده که دی راځي مونږ ته خوارج وایي ګوره خوارجو بی خو بنیاد مباحث پریدو منه ښه ته د موساد ګوډاګی د مرتد فوج د چتر لاندې رالوی شوی بچی ښه ښه سر خلاص که ایوبي زه دې ښه پېژنم راځي دلته ضعیف حدیث خلکو ته وایي په دروغاغو باندې ته به وایي چې مونږ به وغولو قسم مې د په هغه ذات تاسې خوارجو فتنهګرو ته خو هېڅ براعت نشته ده په هېڅ بې قید و بې شر ده ښه دې سر خلاص که دا د جمهوریت اداره نه ده چې تاسې راسئ دلته هر خبره وکړي زه دې نر بولم چې ته د افغانستان په یو ګوټ کې سر ښکاره کړه د پاکستان د مرتد ریاست د چتر لاندې هلته ژوند کوي راځي هلته په افغانانو باندې نیوکې کوي ته یې څوک دومره خباثت مه کوه ښه دې سر خلاص کړه پر دې باندې خوارج تاسې یاستئ په دې باندې د سر خلاصېږي که نه د الله دین ته توهین کوئ احادیثو ته توهین کوئ د احادیثو په نوم باندې راځئ دلته خلک په فتنه کې اخته کوئ هغه ورځ دلته راغی
هغه دلته راغی عزیز رحمان صاحب ګوره دا د بې غیرته بچی وګوره اوس یې اکاونټ هغه که پرایویټ که دا یې تاسو غیرت دی تاسو په مور باندې له پاسه اسمانه راودانګم دا یې تاسو غیرت ده زه نه خیر داسې مو ګوره جواز صاحب هغه ورځ همدغه ایوبي راغلی پوه شوې جمهوریت ته برات ورکړو راغی خبرې کولې وای جمهوریت خو اسلامي نظام تاسې ولې په خلاف باندې مال د حربي کفر چې په افغانستان کې و د هغو په خلاف باندې جهاد څنګه و خبیث درو کته شو لاړ وتښتېدی که ته دیني بحث کوې دومره نر یې راسه ما ته خبرې وکړو ته اوس موږ ته دا خبرې کوې موږ په 2001 کې د دې ګیله مور ټول کړی دا فتنهګر چې دي دا د پښتو دا مخکې ملګری راغی چې پښتو داسې پښتون به څه وکړي دا په پښتو در سره غږیږي دا خو پښتون ده چې اویا کاله کېږي په غلامۍ کې اوس هم دغه د تحریک اتلان نو باندې ویاړه قسم په خدای چې پرتوک دی باسي در باندې دا اوس هم در باسي ښځه په سړکونو باندې ګډېږي روډونو باندې غربیانو ته یې چکچکې وهلې ته هغه سړی دلته هیڅ کله د امارت پر ضد باندې دلته خبرې او تبلیغات مه کوه چې که پر دا خوا باندې وایي چې په هر ځای کې پیدا کولم د فتنهګر د وهابیان دا داسې خبیث خلک دا دومره خبیث خلک دي دا چې هر چېرته ګیر کېدل سره باید قلم شي د دې خلکو بله ورځ دی راځي دلته په موږ باندې هغه کوي بله ورځ د ما لایف ته یو دانه راوخته ودرېږي ځای یو 2 منټه به وخت ورکړو چا به وکړو زه درته راپورته کړم بله ورځ یو دانه د ما لایف ته راوخته نه مې راپورته کوي رنګ د ورک سي داسې خباست کوي خبرې نه کوي ناقد مشران ته کنځلې کوي درو شیخ صاحب ته کنځلې کوي یو ځای کې ما ولید شیخ صاحب ته کنځلې کوي د خبيث حدیث هم وای قران هم وای تلاوت کوي او بیا کنځلې هم کوي مې راپورته کوي دا خبيث پېښور دومره غټ خبيث ته پېښور کې بیا خو نو احرام دی پېښور کې د ان شاء الله الرحمن اخواتم فتح را روان دی ایبي ستا په شان غلامان ګډاګیان چې سرنم په دار نه کو په الله دغه درباریان تاسو درباریان استئ شه تاسو علما نه استئ درباریان استئ د مرتدی ادارې تر چتر لاندې استئ قسم په غزاتو کې چې د راکټ مرمیم پولیسوالي درونه منډو کړه قسم پریدو تاسو لږ صبر وکړئ تاسو ټول موږ را باسو ان شاء الله فتح را روانه ده اخواته خبيث راځي دلته خلکو باندې خبرې کوي بس وکړو زه خدا دا ولست دا کلا د هدایت ورته وکړو خلک دا داسې دا خوارج دی دا خوارج چې دي دا هیڅ کله دی دا دین کې نور دینونه پیدا کوي نور هغه پیدا کوي دا ما څو ځای لیدلی بحثونو کې مې لیدلی مستقیمه په شیخ صاحب باندې دغه کوي تنقید کوي هغه ته توهین کوي یو شی درته وایم هغه دا رحماني صاحب دا خلک د شکر وباسي چې شیخ د افغانستان د اوسني حاکم نظام کې کومه لوړه رتبه نه لري او ما دې په الله قسمي که ما دا خلک اول مې مردارول بیا مې د سپي متیازې په دوی اچولې بیا مې بلته د دوی غوښې په سپیانو خوړلې که دی مې د دوی نسل ما نه وای ختم کړی که د هټلر تاریخ مې په دې حرامیانو نه وای را ژوندی کړی ښځه به وم یعنې قسم په خدای داسې کارونه مې ورسره کړي وای خو بس دی هم پوهېږي چې راځه دی په دې ښه پوهېږي په دې عقیده مو 100% سته چې له هغه چا وډارسلی چې له الله نه ډارېږي له هغه چا مه ډارېږي چې الله نه ډارېږي دا خلک په دې ښه پوهېږي چې حاکم نظام کې داسې کسان شته دي چې له الله سبحانه وتعالی نه ډارېږي راځه نو چې څه دې زړه غوښتل هغه وایه چې څه دې د چا خبره په طبیعت برابر و هغه کوه چې د ما واک وای قسم په خدای اول به مې د مشال پلار یې باندې راباسم مشال چا به مې راباسه د باندې ورته ویلي مې چې وسپین ګیره ماما وا حاجي صاحب محترمه و وروره دا زوی دی انسان دا حیوان دا چارپای دا مسلمان دا خنزیر دا ولې داسې کوي والله چې پلار مې په ده باندې ما زړولی وای لکه څنګه نن جمهوریت په افغانستان کې جمهوري نظام وای او زه دلته وای ما دا خبرې قسم په خدای د ما سپین ګیری پلار مې مړ کوي پوه شوې بل څوک نه د ما سپین ګیری پلار به یې راته وازه مړ کاوه به خو څه وکړو وای نسته داسې لوری چې ورمنډه کې کمزور داسې ځای نسته ده که نه چې زه خپله عریضه هلته وړاندې کړم داسې ځای نه وینم چې هلته مې عریضه ورته ایښې وای چې ښه زه اول د ټیک ټاک ته په چی شي لپاره راوتم یو نفر د په نامه د سنبۍ هغه د علماو توهین کوو د صحابهو توهین یې کوو د پیغمبرانو توهین یې کوو
همیشه به د لایف کې دا خبرې کولې زه لایف ته ورغلم یا څه په خوله راغله هغه مې ورته وویلې دغه مې ګناه وله چې ما ملاتړ اوله کې له علماو نه هغه کو ورو کو په دې ټیک ټاک کې نن انجام مې دا شو چې ما ته پکې کنځلې کېږي چې ولې مې د علماو طرفداري شروع کو ولې مې د مسلمانانو طرفداري شروع کو والله قدر ته دروغ یم اولینه دفعه چې زه ټیک ټاک ته راووتلم په نامه د سنبۍ یو ملحد ده یو سیکولر اولاد ده زما موبایل کې چارج خلاص شو ورخې مشکل نشته جواد صاحب د هغه لایف ته وروختلم ما دا خبرې ورته الله دې سپاره ما فالوم کړی بیا ان شاء الله که ژوند ګب لګو راځه کله نا کله ګب لګو سعید ان شاء الله السلام علیکم ورته خوش په السلام علیکم وعلیکم السلام خوش په ولري الله دې مرسه مشال اول دی خلو منځه ورسه ولا او 10 وخت بیا د مسلمانانو لایف تراسه ته خو خپل یو خره چې تا یو مغه خو په یادېږي می چې تا ویل پلان کوي پیغمبر ده هغه پلان کې خو دې تا ته معلومات سته کنه چې څه کارونه کړی دي لال څه د خلکو خور او مور پسې خغا په کنزا ورته کې دغه د مور او دغه د خزي قانون هغه وګوره وخت وګوره که چیرته هغه خسړی که چیرته هغه خسړی خو ورسته د خپل خور او مور راو بس دغه غونته کې کنه ها ولی هغه نه فالو کې هغه فالو کې کنه کتر اختیار دغه مینوالي دغه طرفداري دغه خزلو سواله تیم راو باسه کنه ورسه منډه که چار کله د خپل خزر او باسله بیا د چا خبره در سره منمه یاره مشاله هغه طالب چې تا په افغانستان کې ویني او تا پرېږدي د هغه ښځه وغی چې تا ژوندی پرېږدي په افغانستان کې د هغه لا ښځه وغی چې تا په افغانستان کې ګیر کې او تا ته هیڅ شی ونه وایي دا شکر باسه چې زه په واک کې نه یم کنې قسم په خدای ای الله دې عفو راته وکړي په دې خبره ماشاءالله ما به اول به مې غولې بیا به مې مردارولې قرآن کې مې پرېښی وای که خپله مې دا خپل شی نه وای داسې مو وای شیخه هیله کوم والله دا خبرې ګټه نه کوي دا ډېرې سختې خبرې دي څه کې پارکوس بچی لاندې لیکي چې هغه پلانکی پیغمبر د تعالی دا دغه په مور یې درته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دی نه سړي بچی چیرته مې دي خر لیدلی چیرته مې دي خنزیر لیدلی چیرته مې دي چا خبره نور ګندګي زوابچای دیم لیدلی خو دغه تختیدلی دغه دا بې شرفه بې شعوره خلک مې دي نه لیدلی په سترګو الله نه قربان سم دومره کرکه مې له دغو خلکو سره ده والله که مې هېڅ شي نه دومره کرکه وي د دې ځمکې پر سر لکه دغو خلکو نه مې څومره کرکه ده ولې ظالمانو تاسو کې شرم شته تاسو په هغه وجدان کې امتیاز وکړم چې دا تاسو لري ودې بې منطقه ولسه اوس سړی دغه پردي زمانې ټول پې کوتره کړه پوس دوی نه مخکې کېدل پوس یو 10 ټکې ته به 8 دانې پراته وو کله به چې سریقې ته عملیات سو دا خلک زه فکر کوم چې دا کنځلې کوي دا ټول اشپزخانو کې یو پوس پې دا مخکې راوتل نه دا چې یو ګلروف شوي وای بس نو قسمت راغل هر څه خرابه شو دا چې یو هفته افغانستان کې نور ښځه معلومېدله په هغه ساعت باندې کنځلې مه کوئ توهین مه کوئ قسم په هغه ذات وکئ که په ګوتو ورته ورغلی بس نو بیا به هغه ساعت هغه مسلات وي دلته ځینې راځي خبرې کوي کنځلې کوي هر یو باید دغسې بایومیټریک سي هلته باید ورته ورکول شي